ځاله ځاځی وایي کابل کې هم ورته ګواښونه شوي دي. سلام، وخت مو پخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. په خوست کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې د مدیریت د دفتر پخوانی امیره ځاله ځاځی وایي کابل کې هغې ته ګواښونه شوي او تر دې وړاندې د ګواښ په ډول په نښه کړل شوی چې د هغې کور چیرې دی او په کوم موټر کې ګرځېږي. ځاله ځاځی سیمه ییزو رسنیو ته ویلي په خوست کې د هغې د دندې پر مهال ښځو زړه پیدا کړی و چې د خپلو ستونزو د هواري دپاره د هغې تر دفتره ورشي او دغه کار کیدی شي چې په ډېرو خلکو ښه نه و لګېدلی. ځاله ځاځی چې د ترکیې څخه یې د پولیسو زده کړې کړي دي کابو 3 میاشتې د مخه په خوست کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې د مدیریت د دفتر امیره ټاکل شوې وه، خو په دې وروستیو کې د هغې بدلي د خوست څخه کابل ته شوې ده. د خوست د امني قمندانۍ ویان عادل حیدر رسنیو ته د هغې د تبدیلۍ لامل امنیتي ستونزې بللي دي او ویلي دي ځاله ځاځی چې د کابل نه خوست ته سفرونه کول نو لویې لارې د هغې د سفرونو لپاره خوندي نه وې ځکه یې کابل ته تبدیلي شوې ده. خو ځاله ځاځی د دې خبرو سره متفق نه ده. وایي هغې د خپلې دندې پر مهال د خوست او کابل ترمنځ د سفرونه هم نه دي کړي چې د هغې ژوند دې په خطر کې واچوي. هغې ویلي که واقعي د خطر ګواښ نو بیا خو قمندان د امنیه او نورو چارواکو هم خوست کې دندې پر مخ وړي. دغه ګواښ هغوی ته هم کیدی شي او څنګه چې د هغوی د سفرونو دپاره امنیت نیول شوی داسې د دپاره هم نیول کیدای شو. ځاله ځاځی وایي فکر کوي چې دا هسې یوه بهانه ده او په اصل کې د سیمې خلک په دې خفه وو چې ولې ښځې اوس په زړورتیا سره د خپلو ستونزو د هواري په موخه د هغې تر دفتره ورځي. اغلې ځاله ځاځی زیاتوي که د امنیت خبره وي نو کابل کې خو هم هغې ته ګواښونه کیږي، حتی تر دې ورته په ګوته کړل شوې ده چې چیرې اوسیږي او په کوم موټر کې ګرځېږي. د ځاله ځاځی په وینا دا زموږ وطن دی، که د دې دپاره زموږ وروڼه خپل سرونه بایللی شي نو خویندې هم دا کار کولی شي. باید وویل شي خوست کې د ځاله ځاځی د ګمارل کېدو پر مهال په ټولنیزو رسنیو سخت بحثونه راپارېدلي وو چېرته که ګڼو خلکو د یوې پیغلې د پولیسي افسرې په توګه په ګمارنې ټکونه کړي وو نو هلته بیا یو شمېر خلکو د یوې مسلکي پولیس افسرې په توګه د هغې ټاکنې هرکلی هم کړی و. تر بلې ویډیو مو په یو بخښونکي خدای سپارم چې ستاسې بریا زموږ دې وه.